ټي ټي پي زړور سرتیرو په بنو کې د پاکستان پوځ ته په رڼا ورځ د اسمان سوري وښودل. نن ماسپښین په بنو کې د پاکستاني پوځ په یو چیک پوینټ د پاکستاني تحریک مجاهدینو یو زړور غښتلی او جانانه برید کړی دی چې پکې کابو 13 پاکستاني مرتد پوځیان هلاک شوي او له 500 زیات نورې ټپیان شوي دي. جګړه د بنو ښار په عمومي سړک د پولیسو چیک لاین ته څیرمه شوې او مسؤلیت د دې هېواد د طالبانو د زړورو اتلانو یعنې ټي ټي پي منلی. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د ټي ټي پي زړورو اتلانو شمیر څومره دی، خو په سیمه کې د پولیسو یو افسر رسنیو ته په خبرو کې منلي چې طالبان چیک لاین ودانۍ ته دننه شوي او له هغه ځایه هم په پولیسو بریدونه کوي چې په ترڅ کې نږدې 13 تنه پولیس ټپیان شوي او نږدې 13 نورې هلاک شوي دي. د پولیسو په وینا تر اوسه جګړه لا هم روانه ده او د 15 طالب سرتیرو د شهادت خبرې کوي، خو طالبان بیا د خپلو سرتیرو د تلفاتو دغه شمېره نه تاییدوي. د سیمې خلکو رسنیو ته ویلي چې د ټي ټي پي زړورو اتلانو په پوره قوت برید کړی او ښایي له څو زخمیانو پرته نور تلفات ونه لري. ویل کېږي چې نننۍ ورځ د پنجابي مرتدو عسکرو لپاره یوه خونړۍ ورځ وه چې همدا اوس هم په بنو، مروت، جاني خیل او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو د سختو او درنو بریدونو لاندې دي. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا ښې چارې، لوی علامه منشه.